د اسلامي امارت په وخت رسیدو سره په پکتیکا کې د مرکز په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې 1 میلیون جریبه ځمکه له غصب خلاصه شوې ده. د ولایتي ادارې استازي وایي چې اسلامي امارت په راتلونکي کې پلان لري چې له غصب نه د خلاصو شویو ځمکو څخه د خصوصي سکتور په برخه کې ګټه واخلي. د پکتیکا په ولایت کې د نورو اړخونو سره د زراعت په برخه کې د زراعت ریاست په دې توانېدلی ده چې تقریبا 1 میلیون ځمکه د غاصبینو له غصب نه خلاصه کړي او هکذا مو ښاروالۍ ته هدایت کړي دي چې مرکزي ښاروالۍ کې د ولسوالیو په ښاروالۍ کې چې کوم ځمکې د غاصبینو منګولو ته لېږلي دي هغه په اصولي طور له هغوی نه خلاصې شي. د کرهڼې د برخې مسؤلین وایي چې دا لړۍ به روانه ساتي او چاته به اجازه ورنه کړي چې ملي شتمنۍ او دولتي ځمکې په شخصي ډول استفاده کړي. دا پروسه به انشاءالله په مخ روانه وي او هغه خلک چې زموږ د ملت شتمنۍ یا د بیت المال ځمکې غصب کوي انشاءالله ښه په دقت سره روان وي چې د دوی له غصب څخه خلاص وي. په ورته مهال د پکتیکا ښاروال هم وایي چې د ښار اړوند ځمکې چې په تیر دولت کې غاصبینو نیولې وي بیرته به راوګرځول شي او هغو خلکو ته به هم اجازه ورنه کړي چې په غیر قانوني ډول د ښاري ماسټر پلان خلاف په خپلو شخصي ځمکو کې تجارتي ځایونه رغوي. ځمکه د امارت مربوط ده او که د خلکو شخصي ملکیت ده خو دا به انشاءالله العزیز په 15 ورځې کې وروسته انشاءالله معلومه شي چې کومه ځمکه د ښاروالي مربوط وي هغه به انشاءالله ځین راګرځوو او له غاصبینو سره به انشاءالله العزیز قانوني چلند کول کیږي. باید ووایي چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې په تیرو 20 کلونو کې په دومره ډېره اندازه ځمکه د غاصبینو له منګولو ژغورل کیږي.